زه نن دغه نننی ګام که څه مې ستړی یم هم ډېر خو ما دا ګام داسې دی لکه د کاختي په کال کې اول د غوټۍ ګل چې سړی ویني ځکه د افغانستان په دې ۴۵ کلونو کې دغسې ګامونو داسې ګام را اوچتول د کاختي د کال ګل دی او انشاءالله د دې سره به ګلان راځي او وطن به آبادیږي دلته هغه ترکي صاحب که څوک و هغه دلته څه بعضې شیان مو ویله چې هغه سبب د دې دی چې یعنې موږ داسې کوي چې مخ ته نسو تلای هغه شیان یې ډېرې ښې نکتې وویلې خو په هغه کې یوه نکته بله هم ده هغه دا ده چې لا تر اوسه پورې موږ د دښمنانو په تبلیغاتو باندې متاثره یو لا تر اوسه پورې موږ سترګې د خپل کور نه اخوا ته نیولي دي چې د هغه ځای نه به ترقي راوړم پخوا به داسې وي چې هغه به مې رابلي اوس موږ ورځغلو حالت ته ځو چې موږ وایو د هغه ځای به ترقي راولو دغه یوه غلطیات فکر کوم باید موږ اصلاح کړو تر څو چې ستا خپل د وطن د آبادولو هوډ په خپله نه وي کړی او دا خپل وطن چې تر نورو ښکلی او ښایسته د خپل نظر نه یې راغلی ته وطن نسي آبادولی دا مو هغه چاته ده چې هغه کوشش کوي چې د باندې د خپل وطن نه ولاړ سي او د باندې خپلې سرمایه ګذاري وکړي او د باندې خپله سرمایه نقل کړي هر هغه څوک چې خپله سرمایه نقلي ته باور وکړي د هغه سرمایه به د هر چا نه سرمایه پاته ده هیڅوک هم دا نشي کولی چې دا سرمایه ده سره قبر ته ځي خو دومره فرق یې دی که خارج ته وځي نو په هغه مملکت کې به پاتېږي او که دلته وي د ده د اولاد نه نیولې چې څو د ده قبیل دي څو د ده وطنداران دي د هغه نه به مستفید وي که استثمار وي که په هر توګه یې د استعمالوي د هغه حق به پکښې وي او هغه به د دې نه برخوردار وي نو ولې موږ په لوی لاس باندې که د خپل وطن آبادول غواړو واقعا موږ وایو الحمدلله لکه ملګرو دلته وویله ۴۵ کاله پکې چې کومو شرایطو کې افغانستان راغلی و نن هېڅ د دې توقع باید چا نه وای کړی چې کوم اوسنی حالت دی خو دا به وایو واقعیت وایو چې زموږ ستاسې خپل ټینګ ایمان او په خپل وطن باندې مینتوب او د الله نصرت دی چې نن دغسې یو حالت کې ژر موږ راپورته کېږو بیا هم به داسې یو حالت کې چې زموږ خارجي شتمني باندې د بل چا لاس پروت دی بانکي سیستم یې لا بیا هم تر بندیزونو لاندې دی د تبلیغات دستګاوې ټولې داسې متوجه دي چې نه چې هلته د فقر مړه نه سي د لوږې مړه نه سي او بیا هم ورځ په ورځ باندې الحمدلله د خپلو همسایګانو سره که د هغوی مخته کېږو نو شاته هم نه یو د هغوی سره ورځ په ورځ باندې موږ راپورته کېږو دا هم د دغو کسانو هوډ دی هم د هغه کسانو دی چې د دې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي هغه که مسؤلین دي که هغه د دغه فابریکې وطن کارکوونکي دي او که هغه د دغه مشران دي همیشه داسې یو سړی ځان ته ګټه کوي که سړی په یو شي کې نیت د خپلو خلکو د نورو دپاره د نفع رسولو ولري سبحان الله د الله پاک غیرتي ذات وګوره هغه خو آباد ساتي خو د هغه سره نور هم ساتي او د ده آبادي به یو په دوه ورکوي په دې کې به علماو د موسی علیه السلام د مور مثال ورکاوی وایي چې کله پر خپل ایمان مضبوطي وکړه سختي یې وګاللې نو الله پاک داسې یو حالت راوستی چې خپل زوی ته یې خپلې شیدې په مزدوري ورکولې دا زمینه الله ورته برابره کړه چې د هیڅ چا ته یې په وره نه راوړي صرف د خپلې مور شیدې ته یې برابر کړي نو هغه مجبور شو چې ته بیا تنخواه هم ورکولی چې ته پیسې ته یې ورکوه شیدې یې ورکوه دې ته یې تنخواه ورکوه د دې دا معنا ده که سړی د نورو خلکو د خپلو اقرباو د وطنوالو خیر په ذهن کې ولري نو دوی خو به آباد وي چې آباد وي هغه به هم الله ورسره آباد کړي او دوی به د آبادي به یو دوچند دی د هغه نه او په خپل وطن کې کله عزت نه دی موجود د نورو په نسبت باندې ته چې هر څومره غټ سړی چې په خارج کې دا یو ته یې دا داسې نه دی چې ستا سره دا وضعیت کېږي د خارج سیسټم هم داسې جوړ دی چې راووځي هر ځای نه چې راځي یو ته یې که په مارکېټ کې روان یې ته یې که یو ځای ورځي یو ځای کې ته په محفلې په هکې یوازې ته یې هلته نه قبیل شته هلته نه قوم شته هلته نه قبیله شته هلته نه وطنداران شته هلته نه خواخوږي شته هلته نه څوک شته چې ستا پر سیالان شي او ستا دغه څه ستا بدرګه کې یا تا نور ته وښیي چې دا هم یو څوک دی په دې خپلو خلکو کې نو په دې خاطر زه وایم خو دا څه چې کول کېږي د باندې دا دستګاه چې متوجه دي دا هم د څه دپاره نه دي دغه دستګاوې هم دي د دې دپاره چې هغه ثروتمند هغه څوک چې سرمایه لري هغه وباسي هغه څوک چې خواران فقیران مسکین دي هغه بېرته افغانستان ته په تیارو کې د یو بلې خوا سره رالیږي موږ باید متوجه واوسېږو موږ څه نه لرو په کومه خوا کې موږ پاتې تاسې وګورئ تاسې باور وکړئ هر هغه څوک چې راغلی د افغانستان داخله څه که خارجي دي که داخلي دي که مسلمان دي کافر دي والله هغه متاثره سوي دي موږ په قطر کې اوسېدلو مذاکرات کې د امریکایانو سره چې کله به خارجي څوک دلته راغلي وو افغانستان ته به پوت کې راغلي هلته چې به راغله متاثره به وایي دا عجیب خلک وو
وایي دا څه غواړي یو وخت ماته یې وویله وایي افغانستان ته ولاړم دا څومره ښکلي خلک یې وه څومره پوه خلک وه څومره ښایسته وطن و دا څه غواړي دا خلک ستاسو چې نه مې پرېږدي ما خو دغه ښکلاوې شته بیانوي پر دغه به نه پرېږدي که نه خو همدغه یې راسره کړي دغه دوی ته به دې ایسېږي که دا خپل وطن د تاسې اوس وګورئ باور وکړه هر وخت چې د اوسه پورې د معدنو وزیر صاحب که د لې وایي تاسې پوښتنه وکړئ تر اوسه پورې معدنونه زه فکر کوم چې که څلرمه ایسته نیم خو بیخي نه دي سوي تر اوسه پورې او نوم چې ټول چا کشف کړي دي او بله ورځ ماته یو کس راغلی وایي ماته یو سپارښت راکړه دغه جناب دلاور صاحب ته زه ورځم د یو کان په باره کې مال کوم ځای کې دي وایي هغه په یو ځای کې دي چې تر اوسه هېچا نه دی کشف کړی خو هغه ما سل بسل کې دی کان خو زه ورته ولم خالق ولمه و داسې به نور په نوم وتلو کې ډېر داسې چا سروې کړی د افغانستان په ټولو غرو کې چا سروې کړی د افغانستان په ټول درو کې افغانستان الحمدلله د ښایستو ډبرو د قیمتي کاڼو د مختلفو معادنو ډک دی صرف دا غواړي چې زموږ ستاسې ترکیز پر دې وسي چې یو خپل وحدت وساتو امنیت وساتو او خپل کور ته ابجدي ولرو همیشه چې خدای ناخواسته څوک چې د چا د کور خرابولو که تکل وکړي نو په هغوی کې اختلاف راولي نه غواړي چې هغه جوړ شي ځکه هغه د دښمن سترګې د هغه به ثروت دی د دښمن سترګې د هغه په کور کې به څه ته وي چې د هغه چې کومه شتمني ده د هغه ثروت دی هغه ته یې لاسرسی وشي نو په کور کې اختلاف غواړي نن الحمدلله پس د 15 کالو څخه یو چانس راغلی دی امنیت تامین شوی دی الحمدلله مرکزي حکومت دی او مسؤلین ټوله داسې چې باور وکړي کله که باختر اجانس کله موږ دا خبرونه ونی چې دا کوم ځایونه کې یا خلک ابتداوي کوي یا تکمیل شوي تسلیموي ته به باور وکړې ته دا خلک اوس د آخرت راغلي چې دنیا کې ژوند نوی ژوند جوړوي هر سړی خپل کوشش کوي که څوک لږ څوک ډېر ټول زغلي هر مسؤل کوشش کوي چې یو ځای کې ابتدا وکړي هر مسؤل کوشش کوي یو ځای کې نوی ابتکار وښیي هر مسؤل کوشش کوي په یو ځای کې یو کار تکمیل شوی خپلو خلکو ته یې وښیي او زه امید لرم انشاءالله چې په ډېر لږ وخت به موږ تاسې راپورته کیږو او تر ټولو نه غټ زیری زموږ ستاسې لپاره هم دغه دی چې کوم ځای کې چې اسلام قایم وي یا ته ایمان قایم وي شرعي نظام قایم وي انشاءالله الله پاک به هغه ځکه راپورته کوي دلیل ورغه باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کو اهل قرى وای چې ایمان راوي پر خپل تقوای بعد د مځکې د اسمان برکتونه او د مځکې بور باندې راوباسم الحمدلله نن شرعي نظام دی راضي بجما دا امید دی کسل واره خلک هر څومره کوشش کوي لکه همدغه رامله چې ګوره چې د جهاد په سلسله کې ټول دغه طالبانیان وایي چې غرو تکله د دې اسلامي دین دپاره ټولو پرده پر غوړولې چې دا ډیوه ورکه کړي دا ډیوه تته کړي دا ډیوه مړه کړي چا نه شو مړه کولی هېڅوک یې کولی هم نشي د الله نصرت همدغسې بېرته راپورته کړله که ستاسې خوښېږي که نه خوښېږي همدغه خلک دي د اسلامي نظام که ستاسې خوښ دی که ناخوښه دی دغه دی راغلی څوک یې مخه نیولی شي موږ الحمدلله مسلمانان یو ایمان لرو باور مې اول په دې به د خدای په نصرت باندې دی او پر ایمان دی غټه شتمني مې د هر څه نه مخکې د ایمان ده ټولې تجربې او څه چې پر ما باندې راغلي هغه اولنۍ شتمني د مسلمان دپاره خپل ایمان جوهر و شتمني همدغه ده دا ټول پر دې بنا چې د دنیا حی و حشت د دنیا لوړ کښته و څوک ولاړه چیرې ولاړه څه اوس په اخر ټوله بېرته هغه خاورو له روان د دې لپاره چې کوم راځي د هغه خپل اسلامي نظام مطابق خپل هلې ځلې وکړو یوه خبره بله د مشکلات به وي په دې مو اقرار کوم مشکلات شته د پانګوالو دپاره هم شته د مسؤلینو دپاره هم شته د ټول دپاره موږ ورته ځکه نوي حالت ته راغلي یو چې مخ ته روانېږو دا به موږ دغه حالت لږ تحمل به دې کوو لږ صبر به کوو چې یو دوه قدمه چې واستلی سو انشاءالله دا ټول مشکلات بیا ورکېږي هم به مسؤلین په راحت وي هم به پانګوال په راحت وي هم به عوام په راحت باندې وي اولنۍ حالت ته هر چا دغسې وي بلکې موږ تاسې ډېرې سختې ورځې تېرې کړي دي د سختو حالاتو نه راغلي یو صرف چې دا نن امن دی په وطن کې هره خوا ته چې ځو هخوا ته کلای سو د خپل هر سړي د خپل حریت او ازادۍ کې افتخار لرو دا زموږ ته دپاره ډېره غټه خبره ده دغه ورافت الحمدلله ورځ په ورځ باندې دغسې ګلان او دغسې زیري موږ تاسې وینو د خپل وطن دپاره او انشاءالله العزیز که زموږ تاسې دغه هوډ او پر دې مسله انشاءالله دغه لاس سره ورکړی وو د خپل وطن همدغه وحدت او امنیت مې وو په ډېر لنډ وخت به انشاءالله خلک بیا وګوري چې افغانانو څنګه خپل وطن په لږ وخت کې راپورته کوي